الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك درسون دا سلسلة دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانه، والله سبحانه وتعالى دا مرگ پوری منگ دا دی توحید سر تڑلی ساتی. آخرنی درس کې منگا باب بیان کړو چې مؤلف رحم الله راوړی دی، او هغه د لا اله الا الله وضاحت او تفسیر چې لا اله الا الله څه ته وایي. وجه د هغې درې چې د هغې نه مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې ته کله توحید وپېژنې، د هغې طرف ته به دعوت ورکې، نو بیا تفصیل شروع کړو د توحید او د کلمې د لا اله الا الله. نن چې به کوم باب شروع کوو او نوي موضوع، هغه مؤلف رحم الله باب راوړی دی، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وی په شرک کې دام راځي، دا باب یې دې لپاره ایښو دی، په شرک کې دام راځي کړه په لاس کول یا کړی په لاس کول، والخيط او تار، ونحوهما وغیره د دې پشان نور، لرفع البلاء د مصیبت د ختمولو د پاره، او دفعه یا د غي د منع کولو د پاره. تفصیل خو به ان شاء الله دې باب کوو، خو دلته د خبره واضحه کړه په دې باب کې د عنوان سره چې دا کار شرکی کار دی، چې یو سړی په لاس باندې تار یا په مرۍ کې په غاړه کې تار، په لاس باندې کړه په لاس کې، د دې لپاره چې د مصیبت په اوچت کما، د مرض په ختم شي، یا د هغې د منع کولو لپاره. مصیبت لا راغلی نه دی، خو د مخکې نه د استعمال کړو د لپاره چې د مصیبت را نشي، وی دام شرک دی. څه وجه ده چې د دغه خبرې نه بعد د لا اله الا الله د وضاحت نه بعد دا باب راوړو؟ نو جواب دا دی چې تا ته وی دا چې کوم کارونه دي دا د لا اله الا الله سره ټکراو خوري. نو چې کله ته لا اله الا الله ووایې، ګوایي دې ورکړه د لا اله الا الله او توحید دې ومنو، نو بیا به د دې کارونه نه ځان لرې ساتي چې دا په شرک کې راځي. او دا هغه موضوع ده چې هر مسلمان ته ډېر ضرورت دی، خو خصوصا زمون خلکو ته بیا ډېر زیات ضرورت دی. مې دې کو چې دا شرک نه، نو کېدی شي چې شرک اکبر او کېدی شي شرک اصغر شي. دا مسلې تفصیل و مخکې تیر کړی. اوس یو سړی دی یو تاری لاس ته اچولی دی، د هغې سره عقیده ده، نو ډایرک فتوا څوک نشي لګولی چې دا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی. که دی وایي چې دا تار او دا څه چې زه استعمالوم دا د دې دپاره دي چې دا یو سبب دی، الله د دې د لاسه زما د مرض ختموي، یا دې د لاسه به زما حفاظت کوي، نو دا شرک اصغر دی. هغه شرک نه دی چې دی به کفر ته وځي. وجه دا ده چې دی یو داسې سبب اختیار کړی دی چې هغه شریعت سبب نه دی ګرځولی، او نه هغه اسبابو کې دی چې شریعت د هغې اجازت ورکړی. اسباب په دوه قسمه، یو ته شرعي ویلی کېږي، بل ته قدري. شرعي هغې چې شریعت ویلي وي ته دا کار وکړه، دا به داسې وشي، دا سبب شو، قرآن او حدیث کې راغلی. یو هغه قدري چې یعنې په تجربې سره خلکو معلوم کړی چې ته دا کار وکړې نو داسې به کېږي. لکه مثال، یو سړی دی خېټه یې سخته ده، د دې خېټې نرمولو دپاره دی څه وخوري، بیا خلک تجربه بیانوي، وایي چې ته دا کار وکړې، دا کار وکړې، دا کار وکړې. دا اوس تجربه ده، یو سبب دی، جایز سبب دی. خو داسې سبب ګرځول چې هغه نه شریعت ښوولی دی، نه شرعي سبب دی، نه قدري د خلکو په تجربه کې دی،
دا په شرک اصغر کې راځي. اوس غاړې ته تار اچول او په لاس باندې کړه په لاس کول او دغه شمټ ته څه شی تړل یا د کور دروازې ته څه شی جوړندول یا ګاډي ته څه شی جوړندول شرعي سبب خو نه دی، شریعت خو نه ده خوله. نو قدریم نه دی، دا څنګه د تجربې خبره هم نه ده چې خلک وې دي سی او کدي سی بوشي. ځکه دا په شرک اصغر کې راځي. ها کله نه کله دا په شرک اکبر کې مراتلی شي او هغه دي سي چې کله دا انسان دا عقیده وساتي چې بعینه دا شی زما حفاظت کوي به شرک اکبر شو. کوسی سړی دی تعویذ په غاړه کله او تعویذ دا مسله ان شاء الله نن تفصیلا بیانو ک الله سبحانه وتعالى توفیق راکو. یو سړی دی تعویذ په غاړه کله ودا تعویذ ولی وې دا تعویذ مال روح صحت راکې یا دا تعویذ ما بچکی د مصیبتونو نه، دا شرک اکبر شو. وجه دا چې دا تعویذ شریک کول چا سره د الله سبحانه وتعالى سره. حفاظت کون کې مصیبت لري کون کې د رب العالمین دی، نو دوی تعویذم دا کار کوي، نو دا شرک اکبر شو. ته فائدې د ساتي چې په دې قسمه حالاتو کې به ډایرک فتوا بچانه لګوي. ګوره فرق به معلومه چې دې سوي کدی وی چې دا سبب دی الله به مل شفا راکړي، نو موږ د شرک اصغر دی. وجه دا چې دا سبب چې کم د ګرځولې دا سبب نه دی، نه شریعت خو له نه شرعي دی او نه قدري دی، نه د خلکو تجربو کې دا معلوم کړي. کدی وی چې نه په خپل دا شی دا کار کوي دا کم چې زغوانم نو به دا کم شرک شو، دا شرک اکبر شو، ځکه چې به د الله سره شریک. مؤلف رحمه الله په دې باب کې یو آیت راوړی د یو څو حدیثونه او دا باب او دا حدیثونه دا آیتونه کم سے کم د دې ترجمه په کار دی چې هر مسلمان ته یادې. دغه دا هغه کارونه دي چې زمونږ په ملک کې زمونږ په علاقو کې زمونږ په معاشره کې تیزه بزه بینه دا غیدرت کول لپاره کتل چې سره خبره کې نه غبطه توي چې دې باندې دلیل په دغه ځکه به چې کله انسان سره علم نه نو ارمانو کې د علم مسله صحیح بیانې خو ثابتولې نشي، مسله صحیح بیانې خو ثابتولې نشي. نو اکثر د ډیرو خلکو په مخ کې عوام خو دې ته نه ګوري چې دا مسله د حق بیانې کې څنګه، عوام دې ته ګوري چې څوک چالاک دی څوک خبره کوي. وزه دا خبره صحیح ده مخامخ سره ته ثابت دي ثابتولې نشي. او کله نه کله الله سبحانه وتعالى ستاسو ذهن په یو مسله باندې کولو کې هغه دلیل به ته معلومي غټ نه غټ انسان به تراګیر کی. وختي ما زیګر منځنه بعد یو ملګری ملو شو هغه خبره کوله چې یو عالم لګیو هغه داوی درس نه بعد یا په درس کې چې رفع الیدین مخکې رسول صلی الله علیه وسلم کوله او په اخري عمر کې بیا پرې خو دي. نو ګور دې درسونو برکت ناغوی چې موت دا خبره وکړه خو درس کې اوریدلی صرف ترجمه انسانیت کې موږ دا نو چې تراشي لازم دغه نص د حدیث یاد کې څنګه چې دې په عربی کې د خوچت مقام دی چې الله چاته نصیب کې ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. حکم چې کوم انسان ته معنی خو یاد دی د یو حدیث دی وی ما وتی چې مالک ابن الحویرث رضی الله عنه کشر صحابی نو ویجو اخری وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملو شو بالکل اخری په نهم لسم کال کې ویاو وی ما وتی چې هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي نه ته څنګه وی چې مرګ ته نږدې پرې خو دي نو مولای پر راګیر کو وداغه څه د وټولار نو وجود سو برکت تسو د علم او د دلیل دی یادولو دلیل وته معلومه خپل خبره وکړه. اوس دته د پته لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندی پرې خو دي خود سره دلیل نشته نه کدا کسو ته مخامخ او ټول مخکې څه دلیل سره رښتیا دی خبره دې به غریب ګډ وډ شي.
نو دا آیتونه چې کوم بیانو او حدیثونه دې ترجمه کم سے کم یادول پکاري اولنې آیت په دا راوړې ده الله سبحانه وتعالى بقرآن کوي په سورة الزمر کې قل افرأيتم ما تدعون من دون الله اے پیغمبر اوه دې مشرکانو ته اوخای ماته یا اوه ماته د اغه معبودانو په باره کې چې تاسو ته د الله نه علاوه چغي وهي ان ارادني الله بالضر کچرت الله سبحانه وتعالى ما تس ضرر رسول ولی ضرر تر ورسی سنقصان را ورسی مصیبت را من راولی هل هن کاشفات ضره نو آیستاسو دغه معبودان به زمانه د مصیبت لري کی کم چې الله راوسته او ارادنی برحمه او کچرت الله پما باندې یو رحم کی نعمت را لرای کی هل هن ممسکات رحمته نو آیت دا معبودان چې تاسو د الله نه علاوه ولي دوی به د رحمت منکی قل حسبي الله ای پیغمبر د خلکو ته وای چې الله زما د پر کافی دی عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون او په الله باندې توکل کی توکل کوون کی دې ایت دې وضاحت مخ کی یو اهم خبره غدا چې مؤلف رحم الله په دې باب په دې عنوان کې دا وی کړه پلاس کول یا تار استعمالول لرفع البلاء د مصیبت ته چتولو د پاره او دفعه یا د مصیبت ته منکولو د پاره د دوه حالات نو په دې خبرو کې ولک سوچو کوي یو د مصیبت ته چتولو د پاره بل د مصیبت ته منکولو د پاره دوه کې فرق دی فرق دي سیده یو سړی دی په هغه باندې مصیبت راغی مصیبت چې به کله راغی نو به دا قسم شینه استعمالول د دې لپاره چې کوم مصیبت چې راغلی دا ختم شي نو دا یو قسم دی بلاغه دی چې مصیبت به راغلی نه دی خود مخ کې نه دي سي استعمالي چې د مصیبت را نشي مثال سره خبره واضح شي یو سړی دی ګاډي ته د سپي اډو کې جوړن کړي کای دي چې کنه کوي ګاډي ته د ماشوم پیزار جوړن کړي یا دروازې مخې ته څه شی جوړن کړي ولی چې څوک من نظر نه کی د مصیبت را نشي د اوس مصیبت منه کول لپاره دا کوي دوی ماغه دي مصیبت پر راغله تعویذ غاړي ته چولې دي چې د مصیبت څه شي ختم شي د دوانه په شرک واقع دي سره دغه تفصیل چې هغه بیا ځاله تفصیل چې شرک اکبر دی او که شرک اصغر دی خو بنیادی خبره ده چې دا قسم کارونه په شرک اصغر کې راځي غالبا الا دا چې عقیده وساتي چې بالکل دیم دا کار کوي نو بیا دا شرک اکبر شو ها دوانه په شرک واقع دي خو کم یو په دې کې ډیر گمراه دي ولی بل څه جواب هم دغه جواب دی بارک الله فیکم چې دغه یو پکې زیات د په عقیده کې زیات خبث دی کم سړی چې مصیبت لا راغله نه دی او دغه د پاره د شرکی اعمال کوي چې د مصیبت په دفع شي ګور دفع کې او لری کولو کې فرق دی ګوره لری کول ال کېږي چې مصیبت راشي او دفع کول دی ته وي من کول چې ناراضي نو په دله مصیبت راغله نه و دي شي عقیده ساتي هغه بل باندې مصیبت راغله نه بیا د عقیده ساتي دوه په شرک واقع دي خو په دوانو کې زیات گمراه دغه دی د چې د مخ کې نه شینه جوړن کړی دي ګاډي ته کور ته ځان ته ماشومانانو ته سارو ته کاروبار ته دکان ته د دې لپاره چې مصیبت پیرا نشي د زیات گمراه دی او د اهم فائدې ده ساتي ځان سره خبره زو دغه آیت له صبر واضح آیت ته ځکه په دې باندې څوک پوه نشو نو
پوه شي چې د په زړه باندې الله مهر لګولې. څومره واضح. اے مشرکانو، اے قبر پرستو، اے تعویذونو والو، اے چرلو والو، اے تارونو والا، بنگړو والو، هر قسم شی چې استعمالوي، کچرته مصیبت را ورسی ستاسو دا شینه دا معبودان چې تاسو د الله نه له جوړ کړی دا به د مصیبت لري کی. که الله په ما باندې سره هم کوي وای دوی به منه کی. جواب واضح دی چې نشي. او د دې خبرې نه مخکې په دې سورۃ الزمر کې دی آیت کې الله سبحانه وتعالى سوی ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض. ای پیغمبر دې مشرکان نه تاسو کې زمکه اسمان چا پیدا کړی؟ دوی به سوی الله پیدا کړی. لا یقولن الله، الله پیدا کړی. خلک چې الله پیدا کړی دي نو بیا خو د الله بندگی په کار ده. نو بیا څه کوي چې په دې شنو باندې عقیده ده. د آیت یلته ولې راوړل د دې لپاره راوړل چې وګوره د مشرکانو د باطل معبودان نه مصیبت لري کولای شي، نه د الله یو رحمت او نعمت بندولای شي. نو بیا اے مسلمانا د عقیده به ته څنګه ساتي چې یو تور تار دی غاړي ته چولې دی، یو چیرله باندې د عقیده ده، په تعویذ د عقیده جوړه کړی ده، په بنگړي د عقیده جوړه کړی ده، په اډو کې د عقیده جوړه کړی ده. ناشنا خبره شو. اکم چیزی بوت ته سجده لګي، بوت ته بوت ته معبود وای کنه، بوت ته سوی هغه ته معبود وای، د زمون الہ دی. د تعویذ چې په غاړه کړی دی بنگړي دی خو ته معبود نه وای کنه. نو چې هغه معبود سني شي کولای هغه باطل نسته د بنگړي او تعویذ او تور چې لبسو. خو چې کړه د انسان عقل کار پریدي او زړه ورون شي، اهم شی هغه زړه دی. مته استمخ کی دا خبره کړیو د توحید درسونه یو سو مخکې موږ سلسله وار کړیو او د مشرکین د شبهات او جوابونه موږ ورکول. پای کې ما دا خبره تاسو کړیو چې موږ ته نږدې ملک انډیا دی. انډیا دا غوي هغه اندوانو ته وګورئ، خه تعلیم یافته خلک دي، اکثر وبکی تعلیمونه کړی دي، ډیر ډیر ډاکټر به، انجینیر به، ساينسدان به، بوت ته بسیته لګي. اوس دې په دې باندې پوه شوی دی چې مزایل وسنګ جوړه څومره د سوچ کار دی، څومره ګران کار دی. دې په دې خبر باندې پوه شوی دی چې فضا ته وسنګ الوزي او زیبا څومره ګران کار دی. دې په دې پوه دی چې د انسان د زړه وال بنشي نو دا به څنګه د اپریشن کې د زړه به تر وباسي څنګه څومره ګران کار دی. خدا لا پدې نه دی پوه چې یو ګټه تا جوړه کړې ده او ته پروت نه ده څومره خمخلته وي. شکر وباسي چې الله په ستاسو د عقلونو کولو کړی دي. زمونږ یو عام مسلمان جاهل امپړ چې نسلی کلی شي نسویلی شي داغه په دې باندې ذهن کولاو دی چې یو بوت ما جوړ کو په خپل لاسونو باندې، یو سړی ما خخ کو په خاورو کې مکی خودو به سباله زړه ته ولاړی. ما د کمزي هغه عقل شو. زدا خبره خو پرې چې الله سوی د الله پیغمبر سو. په انډیا کې یوازې د بوت عبادت نه کی، د غوا عبادت کوي. دا انجینیر سب، دا ډاکټر سب، دا ساينسدان سب او دا سیاستدان سب لړ شي د غوا میچاجس کی د عقل چرته دی. په انډیا کې د منګکانو عبادت کیږي، د منګک عبادت ملته کیږي. ما بخپل ویډیو لیدلې، ما بخپل سترګو لیدلې. یو ځای جوړ کړی، مندر جوړ کړی، پای کې ډیر شي منګکان دي، داخله کرایي سجدي وته لګي. په انډیا کې د شادو عبادت کیږي، د شادو عبادت کیږي. دا کم مالداری چې الله موږ لرا کړی د دې موږ سره احساس نشته. څومره پاک دین، څومره ښکلی دین او عقل الله زموږ په دې خبر باندې کولو کړی.
هغه سره دي تعلیمونو په دې خبره لاندې دي رسیدلي خبره مې دې پورې راوغسته چې دغه معبودان چې دوی ته معبودان وي هغه سني شي کولای نو پاتې ستا د تار او چړلاو اډو کې دا بسوک الله سبحانه وتعالى هغه انسانانو ته چې په دې خبره باندې عقل نه دی خلاص شوی الله دې بداوی عقل خلاص کړي والله سبحانه وتعالى هغه ټول ته هدایت نصیب کړي او دا سیدانی چې مونږ وایو چې یعنی د غیر مسلمه په دې باندې عقل نه خلاص مسلمانانو ټول نه دا موږ چې اوس د کوم باس شروع کړي د مسلمانان دي کافران دي مسلمانانو خبره کوو نام نهاد مسلمانان چې عقیده نه پیژني دا غینه باندې حدیث راوړی دی وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عمران ابن حسين دا صحابي دی او د صحابي زوی دی عمران صحابي دی او حسين پلارم صحابي دی د خیبر په کال باندې د مسلمان شه او په کوم کال چې د خیبر د واقعا راغلی و او 250 هجری کې بصری په خار کې وفات شوه د نشنا روایت ته دي ته کې دی وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راى رجلا يبري وسړی ولیدو قد سړی ونه وی چې څوک دی نو می په وانه غستونو په نوم معلومولو کې فائدې شته نشته فائدہ اصل دا سړی چې ولې د سکړي رسول صلی الله علیه وسلم دا اصلي خبره ده کله معلوم شي کله معلوم نشي راى رجلا یو سړی ولیدو فی یده حلقه من صفر او داغه په لاس باندې یو کړهوه د زیړو کړه په لاس کړو رسول صلی الله علیه وسلم وته ما هذه داسې شی سوال په یو څو قسمه کنه کله کله انسان سوال کوي د دې لپاره چې معلومات وکړي داسې شی ضروره یعنی ما ته وایي داسې شی ما به پوه کله د انکار د لپاره دې ته استفهام انکاری وي انکار کو داسې شی د ځان په کول وړي ها انکار کوي کله ته کور ته نه نوځي وړو سره خې سره خبره کینو سوال په یو قسمه کور کې ناشنا کار شوی ته دغه مخ نه او دغه حرکاتونه په تلګي چې د کوم سوال کې دا تاسو څه کړی دینه معلومی دي ځم په کول وړي خاصی دی د تاسو کړی مې څه مطلب شو ها انکار کوي وسه دی چې دا د کولو کار د کوم چې تاسو کړی دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نظام په دې نه پوهیږي چې ته ما د تفصیل بیان کړه دې کې تفصیل ته ضرورت نشته دې کې تفصیل ته ضرورت نشته چې را کارسته ناروا دی خدای دې سکړي دی وای هغه مين الواهنه یا رسول الله د بیماری د لاس هغه ته دا خبر وکړي چې دا واهنه یو بیماری ده چې په د باندې راغلي ده په علماء دې تفصیل کړي چې دا کومه بیماری ده په دې مټ باندې بازوی راځي بازوی په لاس باندې راځي بازوی صرف په سړو راځي په خزه باندې نه راځي الغرض دا یو قسمه بیماری ده چې د تکلیف ده اهم شی دا دی چې د څه دی تکلیف دی دا تکلیف د ختمولو د پاره د کړه په لاس کړي ده د زیړو رسول صلی الله علیه وسلم ته انزعها فقال انزعها غزاري کوي ويش لوا ماتيكا فإنها لا تزيدك إلا وهنا دا به ګوره د بیماری خړې رکی دا به د بیماری سکی خړې رکی فإنك او څومره خطرناک خبره فإنك لو مت کچرته ته مړ شوی وهي عليك او دا پتا باندې ودا کړه په دې حال کې مړ شوی ما افلحت ابدا اچتبم کامیاب نشي رواه احمد دا حدیث امام احمد
ابن حنبل رحم الله راوړي په روایت کې وسره درځي امام ابن حبان رحم الله راوړي فانك ان تمت وهي عليك پلانیه کته چې ته مړ شو او دا کړه پتا باندې وستا په دې لاس او په دې مټ باندې وا وکیلت الیها الله به دې ته وسپاري چې سید ابو آخرت کې بیا دا کړه پوښ او ته پوښ دې حدیث کې ډېری مسلې دي اولنی مسله دې کې دا شو چې کله ته یو غلط کار ویني نو ډایرک په باغی باندې رد نه کې اول به معلوماتو کې اول به سو کې معلوماتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرک هغه ته ونه چې دا کړه لري کوي وته اول وته سو دا سي هغه جواب وکړو من الواهنه بیماری دلاس کې دي چې ته په شی باندې یو شان ګمانو کې غبل شي یو سړی دې ته ولیدو په لاس باندې بنگړې په لاس کړي داری کو ته وځي د خو شرک کړي درکې دا بنگړې نو کې دي چې د بنگړې د ډول د پاله د پاره چوري اگر کې د سړي د پاره دم حرام دي خو فرق دی په دې کې او باغی کې دا خو د ګناه کار دی خو شرک ته نه رسي کنه او غ شرک معلوماتو کاول نو د دې بازو مسلمانانو دا غلطی ده چې کله چاته نصيحت کوي یو غلط کار نه منع کول غواړي ډایرک خبره به شروع کی دا نه معلومه چې دا سړی اول خو دې سړي نه خدا معلوماتو کوم چې دا څه د پاره دي یو ماشوم ته ولیدو زمو په علاقو کې اکثر د ماشوم ته د خایست لپاره الک وي خو د خایست لپاره د بنگړې پلاس کی اکثر دې څه کوي هغه ول جوړ کړي یو او په خپل پیللې به ول ورک ماشوم ته پلاس باندې چولې چې کړه وړي کې ته ماشوم وری واست د پلار ته د خبره کول واړي او د دې منکرې زاله کول واړي نو تاول ته پوښ کوي داسي شي اوبه تفصیل بیان کوي چې د خودی لپاره چې ماشوم نظر نشي بیا ردو کبه خبره باندې دې مناسب خبره وسره هغه نه دې لپاره بیا په مردوک بیا به څنګه کې چې دا الکته الکانو سره دا قسمه خبره خنه دي نو دا جدا مسله ده خنه دي او هغه جدا مسله خو شرک مسله نو دا دې حدیث نه یو فائدہ وروته دویمه دې حدیث نه دا فائدہ وروته چې کله انکار د منکر کینو دغه درې درجې دي اول پس باندې پلاس دویم وجبه دریم پزله سره یوزي کی ته غلط کار وریدو د لاس طاقت تشتی د پلاس منه کې لاس طاقت نه جبه استعمال جبه دي نه استعماليږي پزله باندې دا کار به بدګنی د زیب وته پرې دي او دا ووري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او د دین اخوا د شړشمو دانی امر ایمان ومنشتي تا ولیدو چې یو سړی دی مثال نشه کوي ته د علاقې مشري د ملک مشري یو حکومتي محکمه او اداره کې لاس طاقت تشتی دا سړی به ته په لاس باندې منه کې په زور به منه کې یا په کور کې ته پلاری ته مشروري ستاسو لاس طاقت رسی ته خاوني ستاسو لاس طاقت رسی ته به په لاس منه کې وې د لاس طاقت زمانه رسی به دویمه درجه ته راوړه په جواب باندې وای دا به تو وګن چې کار سره غلط دی ګوره یو سړی زمانه دي طاقت هم نشته ځنی شموله کله کله دي شمو شي چې انسان دغه درجه پوری کمزورې شي نو بیا په ځړ کې د دې ګناه سره به بغض ساتي د دې سړی سره به بغض ساتي دا سړی هم پرې دي دا زیب وتم پرې دي او کدا دې مونږ کړو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی دین اخو د شرشم او دانی امر ایمانوم نشته پزړه کې زه کله کله د ملګرو ته خبره کوم چې منګه یعنی نن سبا د فتنو په دور کې
دا ایمان انتهایی کمزورې شوی دی خصم کمزورې شوی لږ نه دی وجه دا ده چې زموږ په مخ کې ګناهونه کېږي موږ د سره په پروا نشته د دنیا دپاره موږ د یو بل سره جګړې هم کوو بغض هم کوو ځای پرېږدو هر څه کوو خو د دیني مسله راشي نه بیا مړه څه وکړو نو چې نه پوهېږي نه نو دلته دا فایده ده ساتئ چې دا درجې دي بله مسله درېمه ګوره دا مسله دومره اهمه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه وي چې ته لرې کا داسې ورته ووایي نه انزعها غزارکه ماتکه ویشو کوه خبره د عقیدې سره تعلق ساتي دلته نرمي نه چلیږي د عقیده د بنیادی مسله په دې خبرې ته ګوره وی دا به ستا د کمزورتیا ښه ډېره کړي اخو دا ووایي که نه ما دا کړه چې په لاس کړې ده یا بنګړۍ دا مې دې لپاره اچولی دی چې د کمزورتیا مې ختمه شي پیغمبر ورته وایي کمزورتیا به دې ښه ډېره شي څنګه به ډېره شي کمزورتیا به ستا په نفس کې دننه راشي او کیدای شي په جسم کې هم راشي وجه دا ده چې کله د یو انسان په یو مخلوق باندې اعتماد جوړ شو نو اعتماد کمزور شو په الله باندې اعتماد کمزور شو په څه باندې په الله باندې د ځان له کمزورتیا او کله دي شي چې دا دې په ځان باندې اچولی لکه اوس یو سړی د ولیعظ بالله تعویذ په غاړه اچولی ګوره د اهمې نقطې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسې نه دي ویلي چې دا به ستا د کمزورتیا ښه ډېره یو سړی د تعویذ غاړې ته اچولی او یو ځای کې جنگ راغی دته به کې چا ووایي چې تم دې جنگ کې شریک شي نو ده خو به تعویذ باندې څه دی عقیده د یقین دی چې دا تعویذ ما چولی نو په دې جنگ کې بری مومم او ما ته څوک څه نشي ویلی نقصان نشي رسولی دا تعویذ ترې لرې که ښه غټ پټ سړی دی ځوان دی ښه تکړه دی ښه زورور دی ښه غټ بدني دی دا تعویذ ترې لرې که په داسې یره راشي څومره ناشنا خبره پیغمبر کړې وي دا به دې ښه کمزوری کړي څومره دې کمزوری کړو اصلي تعویذ ته پرېږدې دې کمزوری شو ته په زړه کې اوس یره دی چې یره هغه دغه نشته او دغه ځان ته سم لکه ایټم بم یې تړلی و که نه اوس دا به څه کړي هغه دغه نشته لکه کمزورتیا وله کمه کړه که ډېره یې کړه ښه وله ډېره کړه کمزورتیا وله ښه ډېره کړه فائدې ولا ورنه کړه نقصان ولا خبر کو نو د دې د نفس بیا بس دغه خبرو سره وتړلی شي ځکه یو کس ما سره ملو شوی ډېره مخکینی خبره ده څه درې څلور کاله به یې کېږي او د هغه دې غاړې ته یو تعویذ پروت و سم ټاس ورته پروت و پوره هغه تعویذ ما د هغه نه روژه و مازدیګر درس و او بیا چې درس ما زه راووتم لاره کې ما سره ملو شو نو هغه تعویذ ما د هغه نه ما داسې شیشه اچولی دا نه یې وی چې څه وجه ده بیا مې ورته وویل تفصیل وکړو نو دا راته هغه رالېږلی چې لږ کار مار دې لږ کلي نه رالېږلی چې لږ کار دې لږي او بېروزګاري د باندې نه راشي مې حالات څه دي ویله سوی میاشته بېروزګاره پروت نو ما خو بخپله تا ته پته ورېدو ساده بیا دې غاړې ته اچولی یوه دویم ما یې راکړه ما راته ویش نه یې راکړه ما چې ما له راکړه کولاوي هغه په دې کولوالو یېرېدو چې دا زه کولاو کومه نو داسې نه د دې کولا وهلو په ما باندې به څه بلا راځي بیا ما ورته ویل زه یې کولاومه ته دې بېغمه شه هغه تعویذ به ما په دې چابۍ باندې ول هغه تار پرېکو او چې ما پرېکو زه ته په الله قسم خورم په هغه داسې خوله راماتوه داسې خوله چې بس د دې پرې کېده دی خو تباه دی خو چې ما ځان سره تباه نه کړي چې دا به ګوره څه کړي ګوره د پیغمبر د الفاظو ته فانها لا تزیدک الا وهنا دا ګوره ستا کمزورتیا وي ختموي نه ښې دله ډېری
څونه ناشنا خبره کړې. نو د کوم خلکو چې دې قصو سره تعلق یې کنه درې ته لري کړی بس د دې غیره او سوچ او فکر هغه خړ شي. بل خبره ده د همیشه کمزورې دي. دا مې و فائدہ ده. د کوڅې سړی د 24 غنټې د غاړې ته تعویز پروت په لاسي بنگړې نو د همیشه کمزورې دي. همیشه سره کمزورې دي، بیمار دي، په مصیبت کې دي. نو دستغه کمزورتیا او مصیبت کمی نه بلکې خیر ته ډېری کې دي چې ته په وهم کې مواچي او لیونی دي. کله دې انسان تم کله دې درجه ته انسان راورسي چې لیونی ته بالکل جوړ کی، بالکل لیونی کې په دې سوچونو او فکرونو کې به دې خبرې ته وګوري. دا ډېره د سوچ خبره ده. وی کچته ته مړ شو او دا بنگړې ستا په لاس وو کامیاب بنې شوی. نو مړ دې د عمر شو نو شي د کامیابی د کم زیادی اخرت کې به کامیاب نشي. مړ شوی کامیاب نشو، د اخرت کامیابی نه لاړ نه چې د اخرت کامیابی نه لاړه نو پاتې دې سره شو. هغه بل حدیث وی کچته ما قبل روایت بیان کو وی کته مړ شو دا پتا باندې وا وکیلته الیه الله به دې توالک. اوس په قبر کې بس کی او په قبر کې چې کوم حالات تی موږ ضرورت لرو الته چاته الله سبحانه وتعالى ته الله رحم او کرم ته او دا سره الله والا کړی دی د بنگړی ته دغه تار ته دغه چیرلې ته دغه تعویذ څومره تبعید. په آخرت کې خلق ولاړ دي پیغمبران د الله سره خبرې نشي کولای. پیغمبران چې الله حساب کتاب شروع کی دومره سخت موقف دی او په دې موقف کې الله د تو چې سید زدغه شی په چې تا استعمالو هغه دی واستاب بچ کیږي. په دې کې واهم خبره چې اعتبار اخیری خاتمه لري. اعتبار اخیری خاتمه لري څنګه وی فانک لو مت وهي علی کته چې مړ شوی او د دې عقیده وا یعنی اخیری خبره له اعتبار دی. بار بار زه تاسو دا وایم چې کوشش دا کوي چې اخر خاتمه برابر شي. وسنی حالته او تیر شي حالت باندې مخ خوشاله اخو یو خو تیر شو ته دیندار وي خو دې سم کیږي چې انسان دیندار او مرګ ته نږدې وي دي نشي بلکې دا خو دینداری او بيدینی ده. دې سم کیږي چې انسان مسلمانی او مرګ ته نږدې مرتد شي کافر شي. نو اعتبار اخر خاتمه لري. الله سبحانه وتعالى زموږ اخر خاتمه په ایمان سره کی. به دلته دغه مسله ده چې دا شرک اکبر د اصغر د اقا تفصیل د کوم چې مخ کې بیان کړي. دا غینه بعد حدیث ته وله عن عقبه بن عامر وإذا حديث امام احمد بن حنبل راوړي د عقبه بن عامر رضی الله عنه مرفوعا ان غیر رسول صلی الله علیه وسلم نه بیانې من تعلق تمیمه چا چې خپل زړه وتړو په تعویذ پورې او تعویذ واچو تعویذونه استعمالول یا کو تعویذ هر هغه شی ته وځي ته ځان تاج تعویذ هر هغه شی ته وځي ته ځان تاج لکه مونږ چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مونږ پنانی سو په الله پوری د شیطان رټل شي وینه دغه تعویذ غسته شوی دی یعنی د ځان د بچکولو د پاره دا کار کوي پنای په دغه شی پوری ونه یو قسمه. نو تعویذ صرف دغه نه چې تعویذ ویل شي چې ذهن تا غراځي چې په چیرله کې په کپړه کې سلیکل کړي دي یا په پانه کې ودلې ور کړي نه کې دي شتاري کې دي شبل څه شی کې دي شبل څه شی کې دي دغه تعویذ کوم چې مشهور ده د دې مسلم تفصیلا روانه. من تعلق تمیمه لچازل چې په تمیمی پورې په تعویذ پورې وتړل شي او تعویذ استعمالو خګوره د عربی کو ته تمیمه وای او تعویذ وته وای او مشهور تمیمه ده. نو تمیمه وته سوی تمیمه وته دې لپاره وای چې دا کاری تمام شي دا کاری شي تمام شي کوم چې دی غواړي ځکه دې تمیمه وای. فلا اتم الله له پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خیری کړی دی الله دې د کار د سر پوره نه کیوي
ومن تعلق ودعه او چا چې ودعا زوړند کړو استعمال کړو ودعا جمع د الودع ده او دا هغه کانو ته ویل کیږي چې د دریاب نه غسته کیږي او د دې لپاره خلک استعمالي وي دا چې انسان استعمال کینو نظر پینه لکی نظر کیږي نه او بل دا چې پیریان پینه مسلط کیږي تاسو بيدلی دی بازو د دې ګوتې د دې په دې ګوتې کې چې دا کم کانه لګېدلې د دې سره عقیده هغه مشهور کانه د کمیو د فیروزه دا غي سره عقیده یا بل دي سي کانه د شرک کې د ناراضي ګوره دا کاني وسو کې ما یعنی زه حیران شوم د خلکو ته هو شکر وست پکار دی او الحمدلله ول پکار دی چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاهم به چې الله شکر دې ستاسو ته موږ بچ ساتلی دا هغه سنه چې دوی به کې مبتلا دي اوس دا کانه په ګوتې کې لګېدل دې بس مصیبت راولي او دې بس مصیبت لري خدا په شرک د نرجدا ودع ده فلا ودع الله له الله دی ولوي د سره خیر ورنکی او دا خیری دی چا دی د رسول صلی الله علیه وسلم دی چا چې تعویز په غاړه کو الله دې د کار د سره پوره کی او چا چې سکانه مانه بل څه شی واچو استعمالي کو الله دې ولوي د سره خیر ورنکی وفي روايه او بل روایت کې من تعلق تميمه فقد اشرك چا چې تعویز سره تعلق ساتو تعویز په غاړه کو نو یقینا د شرک کو دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی او په نورو کتابونو کې مشتي دا حدیثونه یاد ساتي د معنی د کې چې روان باب کې د تعویز په تفصیل کې به د ضرورت راځي وای چا چې تعویز استعمال کو سه وکړو شرک وکړو د شامل له هر ستا شامل له هر ستا تعویز چې هغه په کاغذ کې سمنتري ولي کې غیر الله ته چغي وای او به په یو کپڑے کې بند کی یا په سرمن کې بند کی او غي سر تار وتړي د امیل په شانی انسان غاړي ته چی د بګید نه راغی یا په لاس پوری وتړي د بګید نه راغی یا ګاډي ته شی وتړي نو دا بګید نه راغی زه غواړم چې تاسو ماته بیان کې هغه څه چې تاسو لیدلی نو دا نور مرګري به تیم فائدہ واخلي او زما په علم کې به اضافه وشي ها ګیدل سنگه دا ګیدل سنگه چې ده د دې بعضو خلکو یا خودي یا استعمالي زوړندې وي د دې لاسه سره مالدار کیږي موي دي سموي وي د دې لاسه سره مالدار کیږي هم چې دا چا سره کور کې پروتي بده مالدار شو او دومره عقل نشتی چې ټول عمر لګیدل چې ده سکه دا چرګان خو پر دی او بدی به ګرځي ده خپل حالات شي برابرولې او د چې ده وې دا چې سره پروت نو مالداري ورش ها ما شوم چې جاړي نو خپې ته ولا تعویز واچي او چې دغه جړه دې سره بندي ها دا دغه کې دې شره شو کې دې شنه خو دومره د چې دا مسله د دې د چې عقیده خرابه ده د بدفعلی مسله ده چې یو سړي سره بټوه پرتی په جیب کې نو دې بټوي سره عقیده وې دا بټوه په ما خرجې دي کې پیسې ډېری نو چې د پوخانی به خو دی هغه زری شي وې دي کې پیسې ډېری راځي نوې بټوه چې زواله منو هغه په ما خنه راځي دا د بدفعلی باب هم په دې کتاب کې راځي
چې بدفعلی کول څه حکم دی الته وبدلته په دې باندې خمس سالونه بیانو خو زه دغه شینه غواړم د کمی چې تړلی یې زوړن کړی ده تاسو سره دي ها د کور مخې ته دروازې ته سپیا کرا زوړندول وې د مصیبت او د بد نظر نه ساتي زړه سپلې د کور مخې ته زوړندول دروازې ته توري چیرلې زوړندول جنډې زوړندول لګول ها چې کم ساروی باندې قربانیو کې دغه اخکر په کوټه باندې یا دروازې باندې سزي کې کیدی د دې له مصیبتونو ختمي قران مجید روالی په سجبوړي کیدی وې نه و دې لپاره چې دا ګاډ اکسیډنټ نکیږي اوسو کې نظر نه کی بل قران په کور کې په دې سزي کې خوده چې تاسو ورننو زستا په نظر ولګي مخامخ پروتي او دومره بره خودي چې لاس ولسو کو نوړي ځکه بیا وبګي مسلې بیانې او مسلې خو به د خلاف چې ځکه رقم کار چې دې کوي دام په دې قران کې نشته سبحان الله دا قران چې رقم کار د پاره یې خو دی کدا قران کولو کو د دې کار د قران خلاف دی نو ځکه خو کولاوي نه وازوي کنه قران بنوي د چا کار دی دوی د علماو کار دی تفسیر به نه ګوري د قران مثال د غټي غوخي دی او د امتیانو مثال د مشومانانو دی د عوامو نو د مشومانانو خېټه چې په غټي غوخي سره سکیږي خرابي نو د غټه غوخه د عوامو نه ده دی له کچغ غوخه ګوري تنکی او هغه قصیدې د بزرګانو په غي سره خېټه نه خرابي په پټو کې په زمکه کې په فصل کې د توري چړلې استعمالول د دې لپاره چې خیر پکې راشي او د مصیبت نه الله ساتي دم شرک راځي او په هر کور باندې لپاسه او په گاډي ماشاءالله تبارک الله هذا من فضل ربي او ایتونه په لیکلي دم نارواتي د کوسونه چې د خزلې راجمه کوي او به لږه کوي چې نظر نه کوي ماشوم د سر لاندې بالغ لاندې چاړه خو د وچنی دی د ذکر دغه وی دا شیخ عبد السلام رستمی رحمه الله هغه دا واقع بیان کړی و د پیری مبارک چې پیره وای چې د انسانان څخه مقلان دي و چاړه د بالغ لاندې کیدی وې دې زره سو پیری اندر جنوس وی چاړه چې پرتی نو موږ دې سیری ګو د بالغ لاندې پرته دي نه ها بل څه چې کور نه جوړ کی ناول وته قران ورننه بس د دې لپاره چې مصیبتونو نه پامان کی دا مسله ساتي چې ګوره موږ دلته دا مطلق فتوا نه ورکو چې دا ټول شرک اکبر دی یا شرک اصغر دی یا صرف ناروا دی هر مسله کې تفصیل له خو ټول بنیادی په دې کې راځي چې ناروا کارونه دي ټول څه دي ناروا دي بیا به کې د خپل تفصیل له ماشوم باندې لپاره باتینګن جوړن کی چې دا وشي نو کدی نظر شوی غاسرات به ختم شي نور څه دکان ته بشان نه وته وې دې سره برکت کونجه کې او بندونه چول ما شومانانو ته وي جبې شوی ده د دې کې د ناراضي په شرک اصغر کې سپیرلی لګي کول د نظر ماتي لپاره غیر شرعي کار دی چې قرضداري نشم چې په ولړ ګیره مونږه زی به قرضداري کیږي نه خپ ولړ مونږه زو به قرضداري کیږي او دا کوم چې بالکل نه مونږه زی نشتی دوی خو بالکل قرضداري کیږي او بالکل پوښم په دې باندې صحیح خاص کول د مال او د فصل د خاصو کسانو د پر خدا مسله دې سره تعلق نه ساتي دغه شنده
د ګاډو پورې اډو کې تړل او توري چړلې وته تړل او د ماشوم پیزار وته تړل وې دې د پاره چې راګاړي د مصیبتونو نه په امان کې ټول ناروا کارونه دي نظر پړم ناروا دي څه ثبوت چې دې سره نظر ختميږي د څه شره او چې مړې به په کوم ګاډي کې راوړو به تور چرګاله لوله دې لپاره چې دې ګاډي ته څه مصیبت ونه راشي دا عقیدې دي ټول زمنګ د خلکو دي دا بهر د خلکو نه دي ځکه چې تاسو ته دا وایم چې دا کذب بیانومه د ځان نه نو چې دا کار نه لیدل نه غوي دا اوس دې کوم ځای خبرې کې دا خو نشته خو دې لپاره چې تاسو بیان کې چې د ملګری ووري چې او د زموږ په خلکو کې دي او چې د قرآن برني ولې دوی په کې لاندې وزینو دای چې سلامت بو واپس راځي ټول ناروا کارونه او دا په شریعت کې نشتی دغه شانده باز زنانه دي چې کې دي چې امیل اچولې غاړې ته چې غامیل کې دنه ذکر لیکل شوی یا د الله نوم پکې دا پکې دم ناروا دي اگر کې شرک نه راځي چې د الله نوم او قرآنی آیتونه جوړندول یا د دې لپاره چې دا نظر ختم کی یا مصیبت ختم شي مصیبت را نشي لکه څنګه چې په ګاډي کې په سیج بورډ باندې قرآنی خو دا ټول په ناروا کارونه کې راځي اگر کې شرک کې نه راځي ماته اوس په اول کې چې څومره کارونه چې ذکر شو په دې ټول باندې یو فتوا نه لګي چې دا شرک دی بلکې دا ټول په دې زمره کې راځي چې ناروا دي بیا د هر یو د لپاره جدا تفصیل له الله سبحانه تعالی دې کارونه زمونږه معاشره پاکه ساتي دغه نه بعد روایت راوړی دی ولی ابن ابي حاتم ولی ابن ابي حاتم ابن ابي حاتم وی د ابو حاتم زوی الرازي عن حذيفه رضي الله عنه د حذيفه رضي الله عنه د روایت نقل کړي حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه مشهور صحابي چې د رسول صلی الله علیه وسلم راوزونه بل سره وو أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى ويوكسي ولدو چې دا غپ دی لاس باندې تاری تاو کړو د تبي د لاس تبي نیولو نو به تار راغسته وغه د خپل لاس نه یا د مټ نه یا د سنگل نه تاو کړو چې دا بیماری می خش حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه سره ولید فقطعه اغيت سكو اغيت بريكو بدايتي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون او ډیرو خلکو ایمان نه دروړي په الله باندې مگر سره دغه سره شرکوم کوي نه ډیر دي چې ایمان داوي کوي او سره سره سدي مشرکان دي په دې کې ډیرې زیاتې فائدې دي په دې روایت کې یو ګوره ناروا کار هغه دا کړی چې تبي نیول نه هغه تار استعمال کړي بیا د حذیفه رضی الله عنه رد وره او هغه ته پریکو نو کوم ځکه چې تعویذ ویني څه شی ویني هغه د پرې کولو د ختمولو کوشش کوه الا د چې مصیبت ډیر جوړیږي بیا نه موږ لکه مخ کې وي چې ته ناروا کار ویني هغه به څنګه بدلې دغه لپاره درجات دي نه چې بس ډاری کور ودانک بل مسله په روایت کې وسردي سره راځي وي حذیفه رضی الله عنه کستوي وی لو مت وهو عليك لو مت وهو عليك کته چې ته مرشه وي په دې حال کې چې دا تار د باندې وي ما صليت عليك ما د باندې جنازي موزنه کو دا وړي مسلې خو نه دي چې زه خیر دی ولا مسلې نه دي او دلته اهمه او فائدہ غدا چې ډیرو خلکو د ایمان داوی کړی دي او سره د غي شرک کوي دا خو واضح ده زموږ په ملکونو کې د قبر پرستو ته ګوري نه د صوفیو ته ګوري نه د پیری مریدي ولا ته ګوري نه د ټول یو بکم ځانته نه وي چې زه مشرک یم ټول ځانته سوي مسلمانانو سره د دې چې وي زه مسلمان یم او زه مؤمن یم د په شرک پروت دی د تعویذونه چې استعمالي د تارونه چې استعمالي د یو شی بل شي جوړندې د شرک دی
نو چې شرک دی دا سره د ایمان دعوم کوي نو سره د ایمان په سکی پروت دی په شرک پروت الله دې موږ ساتي مؤلف رحم الله په اخر کې اوسو مسائل راوستي دی باب نه او ذکر کوو په باندې درس ختم کو فيه مسائل وبدي کې مسلید الاولى اولنی مساله التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك وإذا خبر واضح شو چې شریعت په دې کې ډیره سختی کړې ده په دې باب کې چې بنگړې پلا سوال کړه پلا سوال یا تار یا دغه په شمبل څه شي الثانيه دویمه فائده ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح وې دې دا مسله ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه سړی ولیدو په مټ باندې کړه دا صحابي وکنو صحابي وکړ وې صحابي ته پیغمبر وې کته مړ شو دا د باندې ونو کامیابی دي نشتی نو مؤلف رحم الله ویني چې په امتی باندې هغه ته کامیابی ده کوم څه نه راشي صحابي ته رسول صلی الله علیه وسلم دا وې الثالثه دريمه مساله انه لم يعذر بالجهاله په جهالت سره د معذور نشو په جهالت سره یعنی جهل عذر دی او کنه په دې کې لک تفصیل دی خو حاصل دغه تفصیل دی چې جهل په دوه قسمه دی جهل په دوه قسمه دی جهالت په دوه قسمه دی یو هغه جهالت چې انسان پکې معذور ګڼل کیږي او بل هغه دی چې پای کې معذور نه ګڼل کیږي لکه اوس یو علاقه دی یو ملک دی علما پکشتي د توحید دعوت پکې شوی دی قران او حدیث پکې خواځه بیان شوی دي خود نه منل د نه منل سن سبانه کول او د نه منل په د باندې اوس حجت سره قائم شوی او د په شرک واقع دی د چې ته کوشش نه کړې چې د دې مسلې ته پوښتنه کی نه د علماء خواله ورغلې نه په دې باندې ځان د پوکولو کوشش کړي نو دې معذور دی په دې جهالت سره ها نه دې معذور دوی ما غلي چې هغه په دیشي باندې کې مثال کې پیدا شوی دی په دیشي غر کې پیدا شوی دی په دیشي ځنګل کې پیدا شوی دی چې هیڅ نه خبر نو د پته شي شرک څه ته وي نو د پته شي توحید څه ته وي د هیڅ نه خبر او نه ته چې دې دعوت کی او د مړ شو په دغه حال کې او د په شرک واقع شي د معذور ګڼل کیږي په جهالت سره کنه د معذور ګڼل کیږي ځکه چې کله ته پوس کولم خو غلاره نشتی کله ته پوس کول نه غلاره نشتی او په دې مسله کې د ډیرو خلکو د سوال جواب وشو اکثر د خلک ته پوس کی چې زمونږ مشر او په دې حال مړو ابو معذور او کنه به معذور نو دغه جواب د کوم چې ما وکړو چې جهالت په دوه قسمه دي د یو سره انسان معذور ګڼل کیږي د دویم سره نه الرابعه سلورو مساله انه لا تنفع في العاجل بل تضره لقوله لا تزيدك الا وهنا وي په دنیا کې دا کړي جوړندولو کانی جوړندولو تعویذونه استعمالولو د چلی ملي وې دا تعالی هیڅ فائدہ نه درکې بلکې نقصان بدل درکې وی رسول صلی الله علیه وسلم غ صحابي ته وی کدا د بنینو بیماری بدی خزیاتش بینځو مسله الانکار بالتغلیظ على من فعل مثل ذلك وی چې کله دا کار ویني او ته رد کې نو خسخرت به کې دې کوم ځینې دا مسله واغست رسول صلی الله علیه وسلم غ صحابي ته سوې وزارک ماتک لریک السادسة شبقوا مسألة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه وإذا مسألة موازيه شوى چا پس شي پوری زړه وتړو الله به دغه شي تاوالک وما مسألة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك وإذا خبر موازيه شو تعويذون استعمالول سره شرك الثامنة أتم مسألة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك دا مسألة موازيه شو چې په یوسلی باندې تبي او تار استعمال کی د دې لپاره چې تب ختم شي د بیماری ختم شي دا مو په دغه شرک دن راځي نهم مسألة حذيفة رضي الله عنه دغه آیت وی
حالانکه دا آیت خو شرک اکبر په باره کې دی خو دې دا واضح شو چې صحابه کرامو به شرک اصغر د پارم استدلال د هغه ایتون نه کو چې هغه شرک اکبر د پاره لسم مسألة أن تعليق الودع من العين من ذلك کانی مانی استعمال ول د دې لپاره چې د بد نظر نه بد شمه دم په شرک کې راځي یو لسمه مسألة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له دین دا ثابت شوا چې څوک تعویذ استعمالي خیره او تشویل چې الله دې د کار د سره پوره کین او څوک چې کانی استعمالي الله دې ول سره خیر نه ورکي خودلته د فائدې د ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو غوي ته خیری کړی دي خو دې ځکه به دې ستنه کې چې په چا دې د تعویذ ولیدو یا کړه دې ولیدو یا بل څه شی دې ولیدو تبه هغه ته خطاب کې دا نه وي تبه عام خبره وکي ولې چې د خطاب نه بده په خپل جهالت باندې بیا خه مضبوط ودرېږي لکه اوس یو سړی دی تعویذ یې چولې ته تعویذ استعمال کړي الله یې د سره ستا کار پوره نه کړي دې سره کې دي چې دې په خپل کار کې خور نه نوځي عام خبره انسان کولای شي دې چې التم ثابت دي پرون موږ سره حدیث تیر شو چې یو سړی دې سشي ته ورکشوي د جمعات کې اعلانونه کوي نو څه بوته الله دې ته سره ملاونه کوي نو دلته ما قشان مسله ده دې سره د باب اختتام ته ورسېدو درس اختتام ته ورسېدو روان چې کوم باب دی هغه ما جاء في الرقى والتمائم دمونه او تعويذونه التبه تعويذ بیا تعويذ خو عام ټکی دی موږ وی چې په تعويذ کې دنه د غتارو مراغه کانه پکې مراغه هر څه پکې راځي خو به د ډیر خلکو ته د اشکال لچ دغه تعويذ کم کې چې قرآني آیتونه او د الله نمونه هغه مونږ وی چې ناروا دي صحیح خبره دغه ناروا دي خو شرک نه دی خو د دې مسلې تفصیل سره د دلایلو چې ولې دام ناروا دي دا ان شاء الله پر روان درس کې بیانو نو دا درسونه ډیر اهم دي کوشش کوي چې دې لپاره حاضرېږي دغه شان یو خزه د خاون سره محبت نه کوي او خاون د خې سره محبت نه کوي د دې لپاره څه شی جوړول او څه استعمالول د په شریعت کې څه حکم لري دا ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو الله سبحانه تعالی موږ پوه کې په توحید باندې او الله سبحانه تعالی موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.